سلامونه نیکی هیله دوستان خدای دې شروع او جوړ باسه زه حنانیم تاسو د لوبغالي خبرونه کندهار ژوندون تلویزیون څخه ګوري دوستانو زموږ د خبرونه په دوهمه برخه کې موږ د کندهار ورزشي اکاډمیانو پورې ورځو هلته د ورزشکارانو سره لیدل کاته کوو دا اونۍ هم راغلی مې د مویتای اکاډمي ته غواړم چې دلته د هغه ځوانان چې د ملي ټیم عضویت ترلاسه کړي د هغې سره یو خبرونه جوړ کړو نو تاسو سره مل پاتې سئ او د دغه لوبې څخه خوند واخلئ. بیا هم په خیر راسئ دوستانو دا چې د مویتای په اکاډمۍ کې قرار لرم دلته د ورزش په ډګر کې یو نوښت وینم هغه دا چې ډېره موده پس مې په داسې لوبو کې یو داسې محترم حاجي صاحب ولیدی چې د ډېر عمر خاوند دی خو بیا هم داسې یو خطرناکه لوبه مخ ته وړي. السلام علیکم حاجي محترم جان جوړ هستی سلامت خیر اسم مبارک حاجی محترم علی حاجی محترم چند سال میشه که ورزش میکنی؟ خیلی وقت میشه ورزش میکنم خیلی وقت میشه تقریبا 20 سال 25 سال میشه ماشاءالله. کدوم رشته پیش بردی؟ کاراته پیش بردم بلکه موتای پیش بردم. چرا مویتای را انتخاب کردی؟ بسیار خطرناک نیست؟ خطرناک دوست دارم. استاد میگفت میگه اندام شبیه خیمه تو قوی شده. راستی؟ کوشش دارم ها. حاجی محترم خود مسابقات کرد مسابقه رفتید؟ بله ها. کدوم رشته بود؟ کاراته بود. کاراته بود؟ خب اون وقت سن جوانی تا بود چند سالگی بود؟ 67 است. خب مقام با چطور بود؟ چطور مقام بود؟ بیخی خوب شد والا. اول دوم دریم اول نبود دوم بودم. خب حالی که وقتی جوانی تا در یاد بیاید چی احساس میکنی؟ احساس خیلی خوب میکنم من. جوانی یک هست که میره پس نمیاد. من جوانا را تشویق میکنم در ورزش. راستی. ورزش کنید در صحت شما خوب است مفید است. راستی. حاجی محترم حالی که چند سالگی سال هستی؟
60 و 67 میخوانه هستم ان شاء الله. ماشاءالله. عالم دوستانو د تقریبا د شپږ کالو دی خو بیا هم هغه خپل خطرناک ورزش د مویتای دا هم مخ ته وړي. عزیز محترم اینجا یک حرکت اجرا کنی کدام حرکت بسیار حساس نمیتونم یاد. نه اما چیز بدن سازی بود. بدن سازی بود بله. اندام درد نمیکنه؟ نه چه قوت داریم ما دیگه. قد مارتول بزنم درد نمیکنه. بسیار زنده باشید محترم. تشکر. زنده باشید. خیر ببینید. بیا هم بخیر راسي دوستانو دا چې د مویتای په اکاډمي کې قرار لرم نن د اکاډمي ته په دغه خاطر راغلی م چې په دې اکاډمي کې د دغه اکاډمي دوه تنه تکړه ورزشکاران چې د ملي ټیم عضویت لري راسي چې په دغه اړونده د دغه استادانو سره خبرې اترې ولرو چې د ملي ټیم عضویت څه معنا ملي ټیم څه معنا او څنګه دلته څوک انتخابېدلی شي. سلام فرهاد جان. سلام علیکم. جوړ هستی؟ خیرتی شکر سلام. زنده باشید. فرهاد جان در خود بگید که چطور است ورزش؟ ورزش خوب میگذره دیگه فعلا خوبش است. مسابقات چطور؟ مسابقات خوب است دیگه فعلا تا حال برگزار نشده مسابقات دیگه شاید چند روز بعد شاید برگزار شه مسابقات. امید افغانستان؟ بله ها. خب مسابقه ولایتی. خب چقدر آمادگی داری بایزی؟ دیگه آمادگی دیگه 2 ساعت تمرین میکنیم هر شب. 2 تیم تمرین است و هر شب شنبه یک شنبه دو شنبه فعلا بس هفته پر است تمرینات ما ادامه داره. خودتان عضویت دارید تیم ملی؟ فعلا داریم ما. چی وقت انتخاب شدی؟ به پارسال بازو حکومت پیش قبلی دیگه انتخاب شده بودیم ما. اما پروسه تیم ملی کسی بخواد که در تیم ملی انتخاب شود پیش برن این پروسه کمی تشریح بده. این پروژه تو از مسابقات تیم ملی است که مثال دو وزن ما 62 کیلویی 5 تا هست اونا رو جوره میکنه. همینطور مثال تیم فوتبال واره تورنمنت واره زینه به زینه بالا میره. یا حریفه که زدی باز حریف دیگه میاد بر او رو میزنی باز آخری بازی دیگه میشه باز دست بالا میکنه دیگه. خب خپل چې دغه پروسې ته انتخاب سول او کله د ملي ټیم هغه عضویت تاسو ترلاسه کوي په لومړي سر کې تاسو اول مقام ترلاسه کوي څه احساس مو کوي هغه وخت څونه خوشاله واست؟ احساس خوبی بود دیگه خوشحال بودم خیلی خوشحال بودم با ولایت ما مردم ما تشویق میکرد. راته ویلی سي چې دلته ستاسو سره همکاري د چا ده؟
زما همکاری ما دیگه پدرم است دیگه، پدر و مادرم است، همکاری ما رو میکنه. بسیار عالی. دوستانو د فرهجان پلار چې دی استاد معین حسینی د په کندهار کې د مویتای د فدراسیون مسول هم دی او ماشاءالله فرهجان زوی دی او په ملي ټیم کې دی عضویت لري. فرهجان وقتی که مسابقه تیم ملی شروع بشه چند ساعت تمرین میکنی و اینجا دیگه ترینر هست یعنی؟ ترینر دیگه است، پدر خودم است دیگه، بعض شاگرده است ترینر ما. ساعتانه دیگه 2 ساعت 3 ساعت تمرین میکنیم، صبحکایی دوش میریم، باز شامکایی خون، باز فعلا هر شب دیگه تمرین یک ماه فکس پوره ما تمرین میکنیم. خب هغه مشکلات چې مخ ته راځي چې تاسو وینئ څه کېدای شي چې تاسو مخ ته نه پرېږدئ؟ مشکلات دیگه پیش میاد دیگه. خب فعلا دیگه حکومت تغییر کرده دیگه. حکومت قبلی خوب بود، مسابقات میشد، خیلی مسابقات میشد، ما رو تشویق میکرد، ما رو میبرد مسابقات خارجی. یک دیگه حکومت دیگه شده آماده فعلا تعالی نشده دیگه، ما رو نبرد. یو څه داسې و چې په تیر حکومت کې یا په جمهوریت کې هغه څوک چې د ملي ټیم عضویت ترلاسه کوي دوی ته د دولت لخوا څخه خپل معاشات ورکول کېدل. اوس دغه پروسه شته که نشته؟ فعلا خونه است دیگه. د حکومت هم بود کم بوده، واقعا برای ما نمیداد. ما خود تیم ملی بودم ولی نمی آمد. بعضو حکومت قبلی کی بوده فعلا 2 دفعه ما 2 دفعه تنخواه خود گرفتم دیگه نگرفتم. ما 1000 افغانی به ما میداده. وقتی که در هیواد دیگه میرین کی هستن کلتان؟ او دیگه مربیای استادای کابل است دیگه، از فدراسیون ملی موتای قبلی که پیش استاد امیر حسین حسینی بوده دیگه، اونو هم کاری همراه ما میکرد و میکرد. تشکر فرهجان. قربان باشید. تشکر. بیا هم په خیر راسئ دوستانو. ملي ټیم هغه څه دي چې په ټول افغانستان کې به د همدغه رشتې ورزشکاران راټولیږي او دوی به بیا خپل مابینځو کې سیالۍ کوي. هغه څوک چې په خپل وزن کې لومړی مقام ترلاسه کوي دا په افغانستان کې د ملي ټیم عضویت ترلاسه کوي. دغه سره سره په کندهار کې د مویتای یو بخش دی. مویتای کې موږ په کندهار کې هم ځوانان لرو چې د ملي ټیم عضویت لري. د هغه ځوانانو څخه یو هم کاظم جان دی. سلام علیکم کاظم. علیکم السلام. ښه جوړ یاست؟ خیرات دی. شکر. مننه. ژوندی اوسئ. په سر کې راته ووایاست چې څنګه روان دی ورزش مو؟ ورزش مو له خدایه شکر دی ډېر ښه روان دی انشاءالله.
څو وخت تمرین کوئ؟ تمرین نو دغه یو ټیم کو د شپې ماښام یعنی 1 ساعت 2 ساعته 2 ساعته تمرین کو. ښه ویل کېږي چې د ملي ټیم عضویت هم لري. بلې وه. دا څه وخت مو دغه عضویت ترلاسه کړ؟ دا عضویت نو 2-3 کاله مخکې چې په 1998 که څو داسې و په کابل کې د ملي ټیم عضویت مو ترلاسه کړ. ډېر ښه. کله چې تاسې ملي ټیم عضویت ترلاسه کړئ او په هغه میدان کې په هغه رینګ کې لکه نن چې ما ورته دلته ولاړ یو که نه هغه همدغسې رینګونه دي او هلته ستاسې نوم په لومړي مقام کې راووتی څومره خوشحاله واست؟ والله بیخي ډېر خوشحاله و. زموږ باور نه کېدی چې موږ به ملي ټیم ته ولاړ سو او دا مقام موږ ته په نصیب سي. ډېر چې درته په زړه پورې و او ډېر ښایسته فایټ ستا دپاره کوم یو؟ فایټ نو په نیمروز کې مسابقه و چې عرب مې نیمروزی و هغه ډېر ښایسته فایټ مې ورسره وکړ. هغه هم ډېر خطرناک عرب و. هغه هم ډېر بازي راسره وکړي ما هم ډېر بازي ورسره وکړي. هغه ډېر ښایسته فایټ و. ډېر ښه. کله چې دوه ورزشکاران په خپل تخنیک سره روان وي نو طبعا دواړو ته ښه خوند ورکوي که نه؟ ښه. په مجموع کې که ستا ورزش راټول کړو څومره وخت کېږي؟ تقریبا 8 کاله کېږي چې زه په مویتای کې؟ بلې وه. ډېر ښه. اوس نو د استادۍ مقام ته رسېدلي یاست که نه؟ بلې وه د استادۍ مقام ته رسېدلی یو نو د خیره یو څه وخت بعد د خیره کېدای چې کلب هم راوباسم. ډېر ښه ډېر اعلی. دا خو نو لا ښه زیری دی که نه؟ او هر وخت چې د کلب راووځي د خیره موږ به د افتتاح په مراسمو کې به زه خپله در سره یم انشاءالله. کاظم جانه ورزش خو مخ ته وړئ د ملي ټیم عضویت هم لرئ. کله چې د ملي ټیم سیالۍ جوړیږي نورو هیوادونو ته تاسې ځئ دلته همکاري ستاسې سره د چا ده او دلته دغه د ټرینر په صفت ستاسې سره څوک شته؟ نو همکاري زموږ خپله دا شاګردان دي دا استاد دی چې زموږ سره کومک کوي. بل څوک داسې څوک نشته چې زموږ سره کومک نو دا استاد دی دا شاګردان دي دا زموږ خپلوان دي مور پلار دي چې کومک کوي. نور داسې دغه کومک نشته چې زموږ یعنې نور د هغه تجارانو ورونو څخه او نور داسې دولتي چارواکي چې څوک وي د هغې د خوا څخه هېڅ نوع کومک نه دی شوی؟ هېڅ کومک نه دی شوی. ورزشکار که د ورزشکار په صفت راته ووایاست په کوم حالت کې ډېر ځورېږي؟ ورزشکار نو دغه یو ځای مسابقه جوړېږي موږ باید دغه موږ تجاران یې زموږ د هغې کومک وکړي چې موږ لاړ شو. موږ دونه زحمت کاږو چې کومک ونه کړي نو موږ خپل اقتصادي مشکلات ضعیفه دي نسو تللی دا مسابقه نو په دغه ځای کې زموږ یو څه دغه کاظم جانه تاسې خو سیالۍ ډېرې کړي دي خبر یم که نه؟ په نورو ولایتونو کې هم دغه ستونزه شته که نه؟ نور ولایتو کې داسې ستونزه نسبت د کندهار ولایت. یعنی هغه دوستانو اکثریت داسې چې خپل تجاران ورونه دوی سره راځي د نورو ولایتونو د په میدان کې ورسره یي د خپل ورزشکار ډېر ښه تشویقوي. کاظم جانه که د اخرنۍ پوښتنې په ترڅ کې درته ووایم څومره خوشحاله یاست د خپل ورزش څخه؟ ورزش څخه بیخي ډېر خوشحاله یم. ورزش خو یو د صحت ضامن دی او بل دا ځوانان راټول شوي دي د بې ځایه وخت سره د بې ځایه ناست راغلي دلته ورزش کوي. دا ډېر زموږ دپاره یو افتخار دی چې موږ یو ورزش کوو. ډېره مننه. ژوندی اوسئ.
بیا هم په خیر راسئ دوستانو په کندهار کې د مویتای د فدراسیون مسؤل استاد اماین حسینی سلام علیکم صاحب وعلیکم جوړ یاست سال په خیر خیر خو مننه خوشاله اوسئ استاد محترم که په سر کې راته وویل چې د مویتای وضعیت په کندهار کې څنګه دی الله شدی تمرین خو شروع دی تمرین کو آمادګیانې نیسو د کلبونو تعداد څو ته رسېدلی 3 کلبونه دي ځای نسته نو دا ځای ګران دی اوس شاګردان هم دونه بیکاریانې دي پیسې نسته تنخواوې نه لري ځای مشکل دی که کلبونه ډېر دي ودلې 4-5 استادان د دې تمرین کې زما سره ډېر ښه ډېر اعلی استاد محترم د دغه اکاډمۍ څخه څو تنه د ملي ټیم عضویت لري؟ دوه لوکان دي کاظم جان او فرهاد بلې و کله چې دوی د ملي ټیم مسابقو ته آمادګي نیسي دلته همکاري او کوشش ستاسو دی ورسره یو خالد موږ تمرین دی نو بل څوک نسته تجاران سپانسر دا شیان نسته نو دا باید سپانسر سي د تجاران د خواسه د فدراسیون د خواسه دی باید سپانسر سي چې دی د کندهار په صفه مسابقو ته ځي ملي ټیم مسابقو دی باید یو مقام راوړي ډېر ښه استاد محترم دا تاسو ته د ټولو بهتره معلومیږي ځکه تاسو په دغه رشته کې خولې توی کړي دي وخت مو پکې ډېر مصرف کړی دی ورزشکار چې کله د سیالۍ لپاره آمادګي نیسي دوی څومره انرژي ته ضرورت لري دوی باید ډېر انرژي ته ضرورت لري تمرین د ورځې 2 ساعته سهار باید تمرین وکړي 2 ساعته مازدیګر د خوا 4 ساعته بیا هم سپانسر باید اوسي ځان ورسره وساتي تمرین غواړي ډېر ښه د یو استاد په صفت او د فدراسیون د مسؤل په صفت هغه څه دي چې ستاسې ورزشکاران مخ ته نه پرېږدي هغه د مواد مخدر دی د ناکي انډیوالان چې ورسره کښېني د هغه د ورزشکاران سره ډېر مخالف ډېر ښه نو باید دا مسؤلیت نو د دولت دی باید حکومت ته دغه شي مخه ونیسي که نه ښه استاد محترم د ملي ټیم سیالیو په اړه معلومات یو څه راکړئ چې څه وخت شروع کیږي او ورزشکاران څومره آماده دي اوس خو ملي ټیم مسابقې یو څو میاشتې در مخه وو هغه اوس خلاص نو په 3 کاله بعد داسې مسابقې دلې مسابقې کیږي بیا یو مسابقې په نیمروز کې کیږي په کابل کې کیږي دغه رقم مسابقې دي یو څه داسې و چې په تیر وختونو کې د ملي ټیم عضویت چې به یو ورزشکار ترلاسه کوي د حکومت د خوا څخه دوی ته ځانګړی معاش ورکول کېدی دغه څه اوس شته که نشته یا د هغه 2 وارې ورکړي هغه ملاکه 2000 و که 1500 وانې ورکړي هغه یې ورته ځغستې یو ورته د کار ولیدلي وو هغه 1500 وانې واخیستې 5000 هغه یې مصرف و موټر سایکل ته دورې وزغله دورې بالا دا شوبې دا شوبې دا ماضي په نامه دی وایي پیسې ورکړي شی لا نه ورکړي که چیرې دغه پروسه داسې چې یو ښه منظم معاش ورته کښېږدي ستاسې په نظر باندې ورزشکاران به څونه تشویق سي دا دونه تشویقېږي ګرده کارمانان جوړېږي دا سپانسر سي د دې تنخواوې معلوم سي دا و د دې د هلکانو زړه ګرده مات دی تشویق نسته وایي موږ دونه مسابقې کو دغه ځای سره هسې هېڅ شی لا نسته یو څیز کور ودان چې څیز موږ ته راځي نور هېڅ څوک ولاګه راځي دا مشران یې ولا پوښتنه نه کوي ښه راغلې و کور یې ودان یو دانه میډال یې راخیستې بلا نو په میډال څه کېږي هغه دونه مصرف غواړي پیسې پر ځان مصرفوي د هغه لاس خوږېږي پښه خوږېږي هغه یوه ته فعال نه راځي دی هغه ځي د خپل د ولایت دپاره قرباني ورکړي ځان خوږي نو دا خوا راسي باید دا مشران دې تشویق کړي دا ګردو یوازې دا نه دی هر ورزش کانپو کیک بوکس تیکواندو دا ګرده دغسې تللي دي دا خوا تشویق نه دی سوی باره د دې زړه مات سوی دی په دې زه په زوره تمرین کوم ولاکه یو لا په زوره وم باید وکړي پروا نه کړي دې که کومک نه کړي باره څیز د خدای دپاره وکړي دا ځوانان تشویق سي دا هم ښه ستاسې کور ودان دوستانو دا رښتیا هم کله چې ورزشکار نه تشویقېږي نو طبعا د ده زړه د دغه رشتې څخه ماتېږي د سپورټ څخه یې زړه ماتېږي نه غواړي چې سپورټ وکړي ځکه دوی مایوسه دی نو بیا هم دغه هیله کومه د مسؤلینو څخه چې ځوانان مو تشویق کړي مننه استاد محترم سیستم مننه او جهان مننه تشکر